نجونو پر تعلیم د افغانستان ملت کلک ټینګار کوي. تاسو وړ مرز ولیدل که پرون وایي چې هغه د افغانستان پیغلې نجونې چې کوم ځای په نړۍ کې وو روباټیک ټیم دویم مقام یې ګټلی دوهم مقام یې څنګه وګټي؟ دا دوهم مقام خو د تعلیم نتیجه وه چې ویې ګټي. خو تعلیم یې کړی وو، رسېدلي وو، په دغه فن کې زده کړې کړي وې او موږ په خوشحالۍ مبارکي ورته وایو. افغانستان نوم یې روښانه کړي. تر دې حق په هېڅ عنوان د افغانستان ملت تېرېدونکی نه دي او پسرلی چې راځي د خیره په اوله د حمل باید چې د افغانستان مکاتب د ټولو نجونو په مخ کې او په ټول هېواد کې پرانستل شي. نو راځم بیا دې ته چې که دنیا وغواړي که ونه غواړي، که ملل متحد پر افغانان غږ وکړي که ونه کړي، که ملل متحد پر سرپرست حکومت غږ وکړي که ونه کړي، دا اول زموږ افغانانو غوښتنه ده چې یو پراخ او ملي حکومت ولرو او د ټولو نماینده وي، او بیا د افغانستان د ښځو حقوق او د دوی ونډه په جامع کې او د نجونو تعلیم دا اساسات چې زموږ او دا باید اتمن وشي.